چې دا سواد مثال زمونږ د کور دی او موږ د کور په دې کې څوک مالک نه ګڼي. نه کچره دی موجوده حکومت تیر شو حکومتونه یو حکومت نه چې هر څوک ځان ته دی مالک دا مالک نه ګڼي نو دا په یو فیصله کې نه کېنوي. نو چې کله هم منګه په د خپل ځان تسلیم کو او د دې اوسیدونکو څنګه چې د مشرانو قربانیانې ورکړې وي کاغه د امن په حواله وي کاغه د سیکشن پورو او د دغه ازمکو د احواله باندې نو کچره منګ یو موټه او په یو اتفاق یو او څنګه چې دا سیمینار د مشران دي او موږ ته دوی په خوا ودرېدو نو هغه ورځ لري نه ده چې ان شاء الله تعالی موږ د دې ځمکې مالکانان یو او موږ د دې کور وګړي غني موږ د دې مالکانان غني. نو دا غي نه پس کدلته هر قسم کارونه هم کیږي نو تابه به سټیک هولډر اخلي او ستانه به مشوره غسته کیږي. خو د افسوس مقام دا ده چې څومره هم دلته هر څوک راځي د سواد مثال یو تجربه ده په دې تجربه ته XYZ په سلی چې د هر ځین راځي کاغذ زمون مقامی کم چې ځان ته مستقل چوکیداران وای که هغه دي او که وس د موجوده کم عارضی چوکیداران راغلي دي دوانه دا مونږه د خلک د عوام د کم چې اصل مالکانان دي دو نظر انداز کوي او ته دوی حقوق پامال کوي. زه صرف دا وایم د امن په حواله چې دلته وای چې امن او امان ده نن په مشرق اخبار کې یو سرخی راغلی ده چې دلته چې کم ټوپک مار راغلیو هغه د طالبانو یا د نور داسې ګوندونو سره تعلق نشته څنګه چې زمونږ دی یو مشریات کو بیرستر سیف دا بیان هم هغه ور کړی دی. بل طرف ته دا غوي مشران په پریس کانفرنس کې وایي چې دا زمون خلاف یو منظم سازش کیږي او دا خلک راوسته ره او دا په مونږ ولي او دغه شان کومنګ وګورو دلته څنګه چې دی مشرانو وې چې ډي سپي سي غریب پروتو او هغه چا چې وشتیو هغه هم د دې میډیا زمونږ د پریس د مشر سره خبرې کولې هغه ورته وی راشي وې دي چې خلک وسره دي چې د خپل قسم نو چتای وی راشي دا وېسي. نو آیا که د عوام دروغ وای د عوام په خپل سترګو باندې په کیږي او تا د خپل وطن د قشان په واله کې او تا چې کم دی وړو کې چوکیدارانو چې خپل کم کسان کې نه ولې دي د غوي حفاظت هم دوی نشي کولای او بیا غټه خبره دارا چې د وسه پورې اډمیټ کوي هم نه دا کم خلک چې راغلو په کومه طریقه راغلو آیا دی وړو چوکیدارانو ولا حق دا ورکړو چې تراشه او کنه دا د غټو چوکیدارانو په سلا باندې راغلیو. نو زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې موږ به ټول د قشان ته د خپل مشرانو سره څنګه په څنګه ودرېګو نو که زمونږ زریز مکی دي دا به بچ کیږي ان شاء الله. که زمونږ د سواد امن او امان ده دا به بچ کیږي ان شاء الله. دوی یو بل خبره دی مشر وکړه دی مشر دا خبره وکړه چې هغه والله علم ایجی سي وای چې دلته امن او امان ده دلته دا. نو زه د خپل مشرانو په علم کې یو نظر ته دا خبره وړل غواړم چې د سواد سره یوازې د زریز مکو او د امن په حواله باندې دغه زیاتې نه کیږي. دلته یو بل غټ کم چې دا اوکه راپورټ ور کوي د ټول نه غټ ظلم زمونږ سره هم دغه کسان کوي. زه صرف د خپل مټي تحصیل خبره وکم زما د مټي په تحصیل کې کم چې په ټي ام ای کې ناشته 12 سکیل هغه ته 2 تحصیلونه پاواله دي. دغه شان زما اډمنسټریشن کې چې کوم اسسټنټ کمشنر ناشته هغه هم د اون په سکیل یو د دوسره غټه فارموله ده په اون په سکیل باندې پروموشن ور کوي. نو آیا دا کس کم چې ضلع یا تحصیل بادشاہ کیږي دی به تعالی او کې رپورټ نظر کوي. نن تاسو وګورئ چې زمون کله پولیس محکمې دي که سپیشل برانچ ته دا ټول هغه جونیئر کسانی په اون په سکیل باندې بولی دي چې هغه د کرسي اهل نری. نه آیا دا چې د دوی د حکومت نمائندګي کوي د عوامو نمائندګي کوي او د مخې ادارو له دا راپورټ ورکوي نو چې په اون په سکیل باندې کم کسان ناسي دی به همیشه د عوامو خیال نه ساتي دی به د خپل کرسي د خپل مراتو خیال ساتي. د سواد سره یوازې دا زیاتې نه لري د سواد کم چې قابل خلک دي د کوم کرسو چې کم حقداران دي هغه دی پاغي کې نه ول شي چې هغه واقعي د سواد د عوامو پر یاد واوري. او ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام زمون د دې خپل درنو مشرانو سره څنګه په څنګه بولاړي هغه که هر طرف ته ځي کاغه تانه ده کاغه تحصیل له کاغه احتجاج ده ان شاء الله تعالی دوی به مخ کې مونږ سره پسې ان شاء الله تعالی. بل
ته دې ما یو خبره د مشر وکیل صاحب نه واورېده چې دې پروجیکټ له دوه نوم ورکړی دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ د پبلک پرایویټ پارټنرشپ مطلب څه دی د پبلک پرایویټ پارټنرشپ مطلب بیا کدی خامخا په زبردستی باندې زمونږ نه ځمکې اخلي او په زور یې اخلي نو بیا د پبلک پرایویټ پارټنرشپ مطلب دا دی چې 50% پارټنرشپ به 50% به تا حیا چې څو پورې دا موټر وی د دې انکم به 50% په دې زمیندارانو تقسیمیږي آیا دی د دې ته جوړ دې ته خو دې هیڅ کله نه جوړ دې لاول په دې خپل پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې نظرثانی وکړي بل دې مشرانو بار بار وي چې زمونږ سره بنجر ځمکې دي زمونږ سره د روډ په خوا د سیند په خوا باندې شاملاتي ځمکې دي نو په دې باندې ښه باقاعده د اریګیشن ډپارټمنټ سره په 2004-5 کې باقاعده سروې شوې ده چې زمونږ د چک درې نه والا او تر د باغډیرې پورې به د ریور د دوانه طرف ته کنال د دوانه ریور ته بینک روډ به جوړیږي دوانه سایډونو ته به پشتي کیږي او په دې باندې به د سفر د روډ د لپاره به استعمالیږي هغه دوی سره موجود دی او په دغه خبره هم قومي اسمبلی ته د پیپل پارټۍ په دور کې لال محمد خان یو پیر هغه PC1 په اسمبلی کې هم ورکړی دی یوازې دا نه د هغې کې هغه ټول هر څه موجود دي چې ستا د مدین نه واخله او تر د کالامه پورې به څومره هایډرو پاور سټیشن جوړېدی شي او څومره بجلي پې جوړېدی شي خو هغوی دغه محکمې دغه ځان نه ستړي کوي ما او تا ته وایي ته خپل سینیر کسان راوله خپل پوهان راوله چې موږ مطمئنه کړي نو هغوی خو په دې خبره دا یو خبره خو تسلیم کړې ده چې هغوی چې په دې خپلو کورسو څومره خلک کېنولي دي یا څومره هم کسان دي دا د هغوی نه اهله دي او د هغوی نه په خپله مطمئنه نه دي زه یو بخښنه غواړم که څه خبرې ما داسې شي مشران ناسي په دوی بدې لګېدلي زه اجازت غواړم خو انشاءالله تعالی د دې جرګې د دې قومي جرګې مشرانو چې څه فیصله وکړه انشاءالله موږ به کاغه هر قسم هر طرف ته تللی موږ به د دوی سره څنګ په څنګ ځو ډېره مننه